درسنا مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران افغانان ورونو، غواړم چې تاسو ته وښیم څه ډول کولی شو موږ تاسې یو بوټیبل فلش ډرایو جوړ کړو. ولې ځکه چې موږ تاسې غواړو که چیرې موږ تاسې سی ډي ونه لرو یا ډي وي ډي، نو موږ څنګه کولی شو د فلش د لارې وینډوز انسټال کړو او هغه فلش بوټیبل جوړ کړو. نو غواړم زه تاسو ته دا طریقه وښیم. د ټول نه مخکې به تاسو راسئ د مایکروسافټ اصلي صفحې ته، چې په هغه کې به بیا سرچ وکړئ وینډوز USB DVD ټولز. لینک د دې اپلیکیشن یا د دې سافټویر لینک تاسو زما د یوټیوب د چینل په ډسکریپشن کې پیدا کولی شئ. د هغه ځای څخه تاسو دا لینک پیدا کولی شئ. وینډوز USB DVD ډاونلوډ ټول را کښته کړو یا را ډاونلوډ کړو. نو تاسې یوه خبره باید په یاد ولرئ چې مخکې له مخکې به تاسو کمپیوټر ته نیټ فریم ورک 2.0 انسټال کړی وي. که چیرې تاسو یې ونه لرئ نو دا پروګرام نه انسټال کېږي ستاسو په کمپیوټر. دا یې لینک دی، کلیک هیر. نو اوس غواړم چې وینډوز USB DVD ډاونلوډ ټول را ډاونلوډ کړم، چې حجم یې لږ دی 2 MB، تقریبا 3 MB ته رسیږي. نو دا به را ډاونلوډ کړو او بیا به وروسته انسټال کړو. که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ تاسو په کمپیوټر کې نیټ فریم ورک انسټال کړی دی او که یا، نو تاسو به څنګه معلوم کړئ ځان ته. کنټرول پینل ته ولاړ شئ. کنټرول پینل کې پروګرام ان فیچر، د هغه ځای څخه وروسته بیا ټرن وینډوز فیچر اون اور آف ووهئ. تاسو وګورئ ما مخکې له مخکې انسټال کړی دی. دا دی ګورئ، دا ما صحیح ده. نو دا خو مخکې له مخکې انسټال شوی دی، اوس ما کمپیوټر ته انسټالیږي. کله چې دا را ډاونلوډ شو نو زه تاسو ته غواړم چې وښیم څه ډول موږ تاسې بوټیبل فلش ډرایو جوړولی شو، چې بیا د هغه له لارې کمپیوټر ته وینډوز انسټال کړو. پروګرام ډاونلوډ شو، اوس غواړم انسټال یې کړم. دا به انسټال کړو. وینډوز USB DVD ډاونلوډ ټول مې انسټال کړئ. هغه خلاص کړئ. کله چې مو هغه خلاص کړئ تاسو ته به یو وینډو درکړي. تاسو باید یو ISO فایل ولرئ. هغه وینډوز که ستاسو سره پر ډي وي ډي باید ISO فایل ته مو اړولی وي، یا مو د انټرنیټ څخه ISO فایل د وینډوز د را ډاونلوډ کړي نو بیا دا کار کوي. بې له ISO فایل څخه بل چې هر فایل وي د بوټیبل نه جوړیږي. نو زه ISO فایل لرم. براوز به ورکړو. زما سره وینډوز 10 راسره دی، غواړم بوټیبل یې جوړ کړم. نو نیکسټ. د نیکسټ څخه وروسته اوس نو غواړئ چې تاسو پر ډي وي ډي باندې بورن کړئ او که غواړئ چې پر USB. نو اوس خو ما سره USB ده، USB ورته انتخاب کړو. که چیرې بیا هم دلته مو USB نوی انتخاب شوی نو ریفرش ورکړئ. USB انتخاب ده، نو بگین کاپی. اوس ستاسو په USB کې که چیرې ډیټا وي نو هغه اریز کړئ. ولې چې بوټیبل فلش موږ داسې جوړولی شو چې بل هیڅ فایل ورپکښې نه وي. که چیرې نور فایلونه پکښې پاتې وي نو بیا کار نه کوي. نو هغه ډیټا باید موږ اریز کړو، یعنې پاکه کړو یا یې فارمټ کړو. erase device yes. اوس زموږ داسې فلش ډرایو فارمټیږي. د فارمټ څخه وروسته
بیا پروسه مخته ځي. اوس لم فارمټ شروع دی. اوس فایلونه کاپي کیږي. د فایلو د کاپي کېدلو یو څه وخت غواړي، یو څو دقیقې وخت غواړي، نو تاسو باید انتظار وکړئ. یو څو دقیقې وخت حتما نیسي، انتظار به کوئ. نو د دې سافټویر د لارې موږ کولی سو چې وینډوز 9 وینډوز 8 او وینډوز 10 بوټیبل پر فلش ډرایو یا ډي وي ډي باندې جوړ کړو په ډېر اسانۍ سره. ډېرې لارې چارې شته چې موږ تاسو بوټیبل فلش ډرایو یا ډي وي ډي جوړوو. دا تر ټولو اسانه لار ده چې موږ تاسو کولی سو فلش ډرایو یا ډي وي ډي جوړ کړو چې په ډېر اسانۍ سره د فلش د لارې موږ کولی سو بیا وینډوز و کمپیوټر ته ور انسټال کړو. یو لږ وخت چې پاته دی نور ختمېدو دی، بوټیبل فلش به راته جوړ سي. Bootable USB device created successfully. بریا سره دا پروسه بشپړه سول یعنې ختمه سول. نور به راسو وګورو چې فلش ډرایو مو بوټیبل جوړ دی. نور دې ته ضرورت نشته چې د یو بل څه څخه کار واخلو. فلش باندې وینډوز 10 بوټیبل جوړ سو. نو د نن ورځې زموږ تاسې درس همدومره و چې تاسو ته مې غوښتله چې بوټیبل فلش په اسانۍ سره جوړ کړم او دا یې تر ټولو اسانه طریقه ده.